بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ زمونږه په وینډو 11 کې په کنټرول پنل باندې خبرې کړې وې. نو نن راځو کنټرول پنل ته او کنټرول پنل کې ځین کمانډو باندې کار کوو چې له هغو جملې څخه فایل اکسپلورر آپشن ده چې دا آپشن څه کار کوي. کله چې دا کلیک پې وکړم لومړی کې مونږ دلته ته درې مینو راکوي. لومړی مینو جنرال ده، دویمه ویو ده او دریمه سرچ ده. لومړی جنرال مینو کې مونږ هغه آپشنونه وایو چې هغه څه وي مهم وي او دلته خو اوس بیخي له حد زیات هغه دي کمانډونه دي. په خاطر نه غواړم چې ټول په ډیټیل سره پې خبرې وکړو، نو کوم چې مهم وي په هغه باندې خبرې کوو. لومړی کې د براوز فولډر کې لومړی آپشن دا درکوي وایي open each folder in the same window. مطلب دا لومړی زه د باندې کلیک کوم او بیا اوکې کوم. کله چې دا اوکې کوم راځم د سپیسي ته او د سپیسي کې زه دلته اوپن کوم ډي ډرایو. ډي ډرایو کې زه بیا دا څه کوم کلیک کوم. تاسو وګورئ زه چې هر فولډر ته ننوځم په یوه وینډو کې څه ده دلته خلاصیږي ما سره. زه که دلته راسم تاسو وګورئ دلته ما سره یوه وینډو ده، خو که چیرته تاسو سره دا آپشن کلیک وي فایل اکسپلورر آپشن کې دا کلیک وي open each folder in the window، په دې چې کله کلیک تاسو ولګوئ اوکې کوي. تاسو اوس وګورئ زه چې دلته راسم او دلته غواړم چې دا فولډر چې کوم اوپن کړم له دې واپس وځم غواړم دا فولډر اوپن کړم. دا چې کله اوپن کړم تاسو ګوره موږ ته بله مینو خلاص شوی، یا مطلب دغه یو فولډر ځان ته په بېله مینو کې موږ سره څه کېږي خلاصیږي. اوس دا بېله مینو شوه، تاسو وګورئ دا بېله شوه هغه بېله شوه. که زه دا فولډر خلاصوم دا به بېله مینو کې راته خلاصیږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې له هغه اولني آپشن نه کار واخلئ په ده خاطر چې بیا کمپیوټر مو څه کېږي تاسو سره جام کېږي. نو په خاطر تاسو کوشش کوئ چې دا لومړي آپشن نه کار اخلئ. دلته به تاسو همیشه څه کوئ دا سرنی آپشن کلیک کوئ چې دا ښه ده او کمپیوټر باندې ډېر لوډ نه راوړي. بل څه ده په دې سر کې اوپن فایل اکسپلورر ټو له ده څخه مطلب دا ده دلته موږ یو لومړی هم ده بل پیسي ده. زه به دا لومړی اوکې کړم او هم ته به ټیک ولګوم او اوکې به کړم. کله مې چې اوکې کړه تاسو له چې کله د سپیسي ته د شارټکټ له لارې راځئ نو د هغه شارټکټ ده د هغه شارټکټ چې ده د وینډو بټن جمع ای بټن د وینډو بټن جمع ای بټن. نو تاسو سره به وینډو دغه د سپیسي راخلاصه سي. ګوره زه د کمپیوټر له وینډو ای بټن کلیک کوم، تاسو ګورئ دغه ماته سره دا مینو څه سوه راخلاصه شوه. اوس تاسو همدا وایي تاسو د ده وینډو شیپ وګورئ تاسو ته لومړی د هوم مینو هلته موږ هم انتخاب کړې وه که نه، هم مینو یې موږ څه کړه راخلاصه کړه. تاسو کوم فایلونه دلته ریسنټ چې کوم یوز کړي دي هغه تاسو دلته درکوي. خو که چیرته تاسو دلته په کنټرول پنل کې په فایل اکسپلورر آپشن کې سرینای ورته هم نه خو د سپیسي م کلیک کړې وه بیا اوکې کوئ. تاسو وګورئ زه اوس راځم وینډو بټن او ای بټن کلیک کوم. دا چې کله کلیک کوم ډایرکټ تاسو وګورئ دا به څه سي درسره بدلیږي سي. ولې بدل نه سو اوس یې علت پیدا کوو. دلته راځو د سپیسي ته د سپیسي کې ورته فایل اکسپلورر آپشن کې او هم اوس هم کلیک ده که نه هم نه چې کو د سپیسي کې یا پر اپلای که اپلای نه وروسته څه که اوکې که. کله چې اوکې کړه اوس راسئ وینډو بټن جمع ای بټن. کله چې تاسو کلیک کوئ ډایرکټ ګوره تاسو ته هم مینو څه شوه هم مینو نه بخښنې سره د سپیسي موږ سره اوپن شوه. کله چې تاسو د سپیسي اوپن کوئ د سپیسي اندا مینو درکوي که نه اندا وینډو درکوي نو هلته هم اندا خبره ده. تاسو ته وایي کله چې تاسو شارټکټ استفاده کوئ نو تاسو ته دې کوم هغه درکوي هم مینو دې درکوي هم وینډو دې درکوي او یا هم که د سپیسي وینډو دې درکوي. دا و د آپشن دنده. بل څه ده دا کلیک آیټم از ا فالو د ده څه هدف څه شی ده. د څه هدف دا ده چې لومړی سنګل کلیک اوپن آیټم اون فایند سلیک. مطلب دا چې کله هم موږ یو فولډر اوپن کوو لکه راځم دغه فولډر څه اوپن کوم په دا چې اوپن کوې یو لار خو دا د رایټ کلیک پې وکړه او دا اوپن که یوه لاره خو دا ده. بله لاره دا ده چې په ده باندې ډبل کلیک وکړه. کله چې ته ډبل کلیک په ده باندې وکړې دا به څه سي در سره اوپن به سي. ډبل کلیک باندې په یو کلیک څه کېږي لومړی کلیک انتخابېږي دویم کلیک چې کېږي دا موږ سره اوپن کېږي. نو په ډبل کلیک باندې دا اوپن کېږي. نو دلته تا ته دا وایي چې ته غواړې په یوه کلیک باندې دا څه ماته اوپن که په یوه کلیک باندې څه ماته اوپن که دا اوکې کوي. تاسو
اوس تاسو ګرځئ دا فولډر انتخابوم ډایرکټ څه کېږي ما سره اوپن کېږي په یوه کلیک باندې ډبل کلیک باندې نه په یوه کلیک باندې دا موږ سره اوپن کېږي. نو دا د آپشن کار ده چې په یوه کلیک سي که دوه کلیک نو تاسو کوشش کوئ په ډبل کلیک انتخاب کوئ په دې خاطر باندې چې تاسو کله هم یو فایل سلیکټ کوئ زه غواړم دا سلیکټ کړم یا ډیلیټ کړم هغه به ډایرکټ تاسو سره اوپن کېږي. نو په دې خاطر تاسو کوشش کوئ ډبل کلیک انتخابوئ چې ډبل کلیک ښه ده تاسو ته. بل دا شو ریسنټلی فایل یوز د هدف دا ده چې کله هم تاسو کوم فایلونه مخکې تاسو استفاده کړي نو هغه فایلونه تاته شو کې که شو نه کې همداسې فریکوینټلی یوز فولډر دې درته شو کې که شو نه کې او شو فایلز فرام آفیس ډاټ کام د آفیس کوم هغه چې دي پروګرامونه یا د آفیس ډاټ کام نه کوم لکه ورډ اکسل پاور پوینټ دا در سره شو کې که شو نه کې در سره نو دا آپشن نه دي. بل چې دا ویو ده ویو کې ډېر مختلف آپشنونه دي خو موږ راځو په هغه مهمو آپشنو باندې خبرې کوو چې موږ ته په کار راځي. لومړۍ برخه کې کله هم تاسو یو فولډر چیرته هاید کړئ او هغه فولډر غواړئ چې څه کې شو کې نو تاسو له هلته چې هاید کړه د هایډولو طریقه موږ لکه د هایډولو طریقه ما تاسو ته دلته ویلې وه د سپیسي ته به راسئ او د سپیسي کې به څه وکئ دلته کلیک وکئ او لکه فرض کړه دا فولډر زه پټ کومه اوس ګوره زه انتخابوم او غواړم دا پټ کړم ډایرکټ ما سره اوپن کېږي نو ښه طریقه دا ده چې لومړی کوم کلیک ورته جنرال کې دا کلیک ورته څه وي ډبل کلیک انتخاب کړئ دا اوکې کړئ کله چې وکړه اوس تاسو ګورئ زه اصلا مثال در کوم خو دلته په دې خاطر داسې مشکل پیدا کوي نو تاسو غواړئ دا فولډر هاید کړئ دا به انتخاب کړئ ویو ته به راسئ ویو کې به دلته راسئ شو ته او هایډن آیټم به انتخاب کړئ دا به چی سي در سره هاید سي. اوس څنګه بیرته دا شو کړئ نو بیا تاسو کولی شئ چې کنټرول پنل ته راسئ کنټرول پنل نه فایل ایکسپلورر اپشن ته راسئ ایکسپلورر اپشن نه به بیا څه ته ویو ته راسئ ویو نه به بیا تاسو ته ورته دلته شو هایډن فایل فولډر اند ډرایور مطلب دا چې تاسو سره کوم هاید فایلونه لکه ورډ اکسل یا نور داسې فایلونه یا فولډر یې تاسو سره هاید شوي یا هم ډرایوونه هاید شوي نو دا چې کې تاسو ته ټول اوپن کړي در سره همداسې که ام پی ټي یا خالي ډرایوونه ته غواړئ هاید کړئ مطلب دا که دا چک زه ایسته کړم تاسو به په سی ډرایو کې په زرهاو فولډر وګورئ نو تاسو ته هغه ټول به خالي وي د سیستم له خوا نه جوړ شوي دي نو که هغه غواړئ او په هاید سي که هاید نه شي. بل چې د دغه ډېر مهم اپشن ده هاید اکسټینشن فور ناون فایل ټایپ داسې هدف څه شی ده راځم دا اوکې کوم راځم دلته رایټ کلیک کوم او نیو ته راځم نیو ته غواړم چې یو پاور پوینټ هغه راولم یعنی یو فایل راولم تاسو له ده څخه هم دا نه خو زه به یو بل تاسو ته بل مثال داسې درکړم راسئ دلته زه راځم دلته فایلو ته ای ډرایو کې ګوره دلته هر یو هغه ته موږ انتخاب کړی ده لکه دا فایل ده او زه F2 بټن وهم دلته ګوره دا اکسټنشن نه لري اکسټنشن باندې موږ پوره بحث کړی ده هغه باندې غږېدلو چې اکسټنشن څه ته ویل کېږي خو لنډه داسې درته وایم چې اکسټنشن په کمپیوټرو کې لکه د یو انسان تخلص یا د کمپیوټر یا د همغه اپلیکیشن یا هم د همغه فایل تخلص لکه هر انسان یو تخلص لري لکه احمدي محمدي ستانکزی نو فایلونه هم همداسې یو تخلص لري هغه ته بیا اکسټنشن ویل کېږي نو لکه د ورډ پروګرام تخلص یا اکسټنشن تخلص خو دا زه په دې خاطر تاسو ته وایم چې تاسو ذهن پرې خلاص یې چې څه ته ویل کېږي خو اصلا هغه ته اکسټنشن ویل کېږي د پروګرامینګ دغه نه نو لہذا نو هغه ته موږ اکسټنشن وایو اوس لکه د ورډ اکسټنشن ډي او سی ایکس ده د پاور پوینټ پی پی ټي ایکس ده همداسې نور د اډوکیټ ډي ډبلیو جي مختلف نور هغه دي کورنیګانې دي دا څه ګټه کوي یا ګټه هم درته ښیم چې اکسټنشن څه ګټه لري خو تاسو اوس وګورئ دا فایل موږ سره چې کله کلیک پې وکړه خالي فیګر 1 موږ ته راکړه بل زه غواړم همدغه اکسټنشن معلوم کړم راسم د کنټرول پنل ته کنټرول پنل نه فایل ایکسپلورر اپشن ته فایل ایکسپلورر اپشن کې راسئ ویو ته او له ویو نه داسې ورته چې کوئ هایډن ایکسټنشن فار نان فایل دا باندې کلیک وکړئ اپلای کوئ او دا چې اوکې کوئ تاسو وګورئ زه راځم اوس دلته او دلته ګورئ تاسو هغه فایل فکر کوم شاته پاتې څه دلته او دلته ګوره دا وخته فیګر 1 وه اوس تاسو ګورئ ډي او سی ایکس موږ ته ډاټ راغی دا د څه په خاطر ده د ګټه څه شی ده نو د ګټه هم دا ده ګټه باید زه تاسو ته ووایم
فرض کړئ تاسو غواړئ د وورډ فایلونه ټول د وورډ فایلونه چې کمپیوټر کې تاسو سره دي هغه باید ته کاپي کړې او ضروري دی درته او تا ته اوس یو په ده فولډر کې یو په ده کې یو په ده کې دا خو ډېر سخته ده هر فولډر ته کاپي کوه وخت کوه لنډ دلته سرچ ته راسه ډاټ ولیکه او ډي او سی ایکس او انتخاب کړه ډایرکټ به د وورډ څه فایلونه چې تاسو سره په هغه کې وي نو دا به تاسو سره څه سي ټول راسي او کنټرول ای که کاپي کوئ کټ کوئ هر څه کوئ نو دا ډېر ایزي او اسانه طریقه تاسو څه کولی شئ کاپي کولی شئ د مختلفو نورو ښه استعمالونه هم لري نو دا به اکسټنشن تاسو وایي چې دا اکسټنشن د هاید وي هاید دې نه وي در سره نو په فایل اکسپلورر آپشن کې دا مهم آپشن و چې دا در سره هاید وي که هاید نه وي در سره همداسې شو ډرایو لیټر دی درته هاید وي هاید نه وي تاسو کولی شئ که چیک هم ورته ولګوه شو کېږي او که چیک هم ورته ونه لګوه ان شو کېږي نو دغه انشاءالله نور داسې خاص آپشنونه چې لایبرري درته شو کړي ټول فولډر درته شو کړي که شو نه کړي نو داسې خاص آپشنونه نور څه کې نشته نو بل سرچ ده سرچ کې هم داسې هغه آپشن نشته خو تاسو جنرال کې دغه یو څو آپشنونه چې ډېر مهم دي نو په ده باید تاسو پوه اوسئ بل که چېرته تاسو دلته تغییرات راوستل او وروسته نه پوهېده چې اوس دغه زه له کومه طریقه څه کوم جوړ کړمه بیا راسئ ریسټور ډیفالټ باندې کلیک ولګوئ بیرته کمپیوټر چې کله تا وینډوز کړی او کوم حالت کې ستا دغه ډرایوونه یي کوم سیټینګ چې شوی هغه لومړني حالت ته به راسي نور مو په لوی الله تعالی سپارم نور ښه وخت ښې چارې